د خپل گاونډي سره احسانات کوا، هغوی سره خوش اخلاقی کوا، د گاونډي لحاظ ساته، اخلاق ته برابر کوا سره، تكون مسلمه، تا به صحیح او کامل مسلمان جوړ شي. دا د اسلام علامه ده، دا د ایمان علامه ده، دا د مسلمان علامه چې د خپل گاونډي داغي به انتهایی خیال ساتي او داغي سره به اخلاق او داغي سره به زبردست کردار دا به سره ادا کوي. ځکه د گاونډي ډېر حقوق ته موږ او تاسو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای ماته به جبرئیل علیه السلام بار بار راتلو او ماته به د گاونډي باره کې بار بار امر کوم چې اے رسول الله صلی الله علیه وسلم د گاونډي سره احسان کوا، د گاونډي د هغې سره اخلاق کاروه. بار بار به ماته د گاونډي امر راکولو. وای حتی ظننت انه سیورث، وای ما دا ګمان وکړله چې داسې نه دا گاونډي چېرته زما میراث کې الله رب العالمین شامل لګي. دومره زیات ترغیب مونږ ته راکوي داسې نه دا گاونډي مې میراث کې شریک نشي. نو د گاونډي به ډېر لحاظ ساتي، د هغې سره اخلاق او کردار، د هغې تپوس پکې که بیمار شو عیادت ته به ورځي، ځکه د گاونډي انتهایی زیات احسانات دي.